د پخواني ملي اردو پوځیانو ته ډیر بد خبر دا چې څه دی په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخواني ملي اردو ته ډیر ځورونکی خبر راغی. معتبرو غربي رسنیو خبر ورکړی دی چې طالبان د افغانستان د پخواني پوځ د کسانو په نښه کولو لپاره دولتي ډیټا بسونه چې پکې حساس بایومټریک معلومات شتون لري کاروي او دې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی. بل خوا د پاکستاني طالبانو نوی اعلان د دې هیواد پوځیانو څخه ورخطا کړل. په پاکستان کې امنیتي وضعیت ته ورځ تر بلې ګواښونه په زیاتېدو دي. تازه د دې هیواد طالبانو اعلان کړی دی چې د روژې مبارکې میاشت کې به په دې هیواد کې خپلو بریدونو ته سخت زور ورکړي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.